بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مه شئ. ناصر حلیمي یم او تاسو ناصر حلیمي یوټیوب چینل ګورئ. قدرمنو ملګرو، لکه څرنګه چې مو وعده کړې وه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه به درته د تاریخي ابداتو مستند فلمونه جوړوم. له وعدې سره سم په همدې لړ کې دا دی راغلی یم ننګرهار ولایت جلال آباد ښار اړوند اتمې ناحیې تنګې توخچي سیمې ته. دلته درته قابو څو پیړۍ وړاندني زیارت چلګزي بابا باندې ویډیو جوړوم. روایت دی چې چلګزی بابا قابو زر کاله پخوانی زیارت دی. د دغه سیمې خلک دغه زیارت افغانستان کې د اسلام د ظهور پر مهال په جګړه کې شهید شوی پاک او مقدس کس بولي. نو تقریبا د نیکونو د خولې خبره ده، نو تقریبا پنځم پشت زمونږ په دې ځای باندې تېر شوی دی. یعنې پنځه نیکونه زمونږ په همدې ځای کې د هغه د دفن. خبره داسې ده چې د زیارت په هکله درته ووایم، کله چې اسلام د افغانستان ته راغی نو دلته دغه د افغانستان خلک هغې وخت کې بودایانو که نه، نو ډېره سرسخته مقابله د دغه سره وکړه، د مسلمانانو سره وکړه. نو ډېر عربان دلته شهیدان شو. کیدای شي دغه زیارت هم د هماغې عربانو د جملې نه وي او پهلوان او شهید شوی په دې ځای کې. خبره داسې ده چې د اوس داسې لږ د عقیدې مختلفې شوي دي که نه، نو پخوا به دلته زنانه راتلې لنګر به یې دلته د دې ګرموو. دا عقیده لرودله چې مطلب هغه بې بنیاده ښځې چې اولاد به یې نه کېده، نو دلته راتله لنګر به یې ګرموو په دې نیت باندې چې ګوندې که خدای راته اولاد یا بنیاد راته راکړي، د دې په خاطر خاص د دې دپاره. نو بس عقیدې مختلفه شوي دي. مطلب دلته دغه د وهابیتو پرځن په سره دغه چې پنج پیري سلفیانو دا خلک را پیدا شوي دلته تبلیغ یې کړی د دې په خاطر خلکو فاصله اخیستې د زیارتونو نه. سیف الله د دغه سپینګیري بابا مولوي صاحب حیات الله زوی و. مولوي صاحب حیات الله د چلګزي بابا زیارت اوسنی ساتونکی محافظ او یا منجور دی. دغه بابا شاوخوا یوه پیړۍ عمر لري. له خبرو یې تسلسل تختی او څرنګه چې مناسبه ده پوښتنې نشي را جوابولی. د بابا له خبرو نیکه مو پیر سید وزیر شاه چې له هندوستان نه 6 پیړۍ وړاندې د زیارت د ساتنې لپاره رالېږل شوی و، د دې کچکول تر څنګ نور لوښي ورسره ول چې د یادګار په توګه مو خوندي ساتلی دي. حواله ده ټوله موږ ټوله حواله یې که نه هغه ګوره د هغې پسې د پلار مې ښخ دی او د دغه لاره کې. څومره عمر لرئ؟ ما د څومره چې د صافي جنګ څه وخت و، صافو جنګ کې زه غټ هلک یم. د صافو جنګ کې ظاهر شاه نیکه د هندوستان نه راغلی، ګوره دې شناختې ده. پله مې مور پلار مې ښخ دی هلته، مې مور ښخ هلته ده، مې نیا ښخه ده، ټوله هغه مستندو معلوماتو په بنا چې د دې زیارت هغه فی الحال چې کوم مجاور دی یا محافظ دی، نو هغه نه چې ما څومره اورېدلي تقریبا هغه داسې وایي چې د دغه زیارت هغه تاریخي پس منظر پوښتنه چې موږ ترېنه څومره کړې ده، نو هغه وایي چې زما مشر نیکه تقریبا چې 6 پیړۍ مخکې یا 6 پشته د ما مخکینی نیکه چې کوم هغه د هندوستان نه د کوم نیک شخصیت او د کوم ولی الله په توصیه راغلی او د دې زیارت مجاورۍ ته او دلته مجاوري کوله. هغه ځای کې بیا د دوی یو هغه پخواني اولیاو به چې چلې کولې، هغسې یو چلخانه هم لرودله، دلته به چلې هم کولې او نیک او بزرګ او تقوادار انسان هم او د دې زیارت ساتنه هم کوله.
نو هغه یو کچکول هم لري او یو کند او یو هغه د پخوانۍ زمانې هغه کوم دغه وخت چې کوم مروج لوښي ول د دیګ دپاره یا هغه د خاورو کنډولي د اوبو دپاره هغه هم ورسره تر اوسه پورې پاتې دي. نو د ده نه چې ما تقریبا څومره اورېدلي دي دوی وایي چې موږ دلته 6 پیړۍ کېږي دلته اوسېږو او د موږ مشر نیکه د هندوستان نه راغلی او بیا د چا په توصیه راغلی او د دې زیارت دغه ساتنې ته. نو او د دې زیارت دغه ونه او دغه د دې زیارت دغه خپل جوړښت هم داسې اظهار ترې نه کېږي چې دا رښتیا هم د دې هغه پس منظر تقریبا چې د اسلام په افغانستان کې د اسلام د ظهور هغه وخت ته ورسېږي چې کله دلته اسلام راته نو د دې هغه خلکو سخت جګړې کړي دغه وخت د عربو نه چې کوم راغلي صحابه ول د هغوی سره ډېر زیات هغه په جنګي لحاظ هم دا خلک ډېر بهادر او زړور خلک ول. نو دوی داسې وایي چې د دغې زیارت هغه خپله څوک چې د دې زیارت خاوند دی نو هغه تاریخونه داسې وایي روایتونه چې په شفاهي ډول مستند داسې چې د کتابي کتاب چاپ یا داسې په لیکلي ډول معلومات نشته دی خو هغه شفاهي معلومات داسې وایي چې د دې زیارت دغه خاوند چې نو ممکن چې دا د عربو نه راغلی څوک د اسلام د ظهور په وخت کې چې په افغانستان کې کله د اسلام دپاره جګړه کېدله او دا د عربو نه راغلی مجاهد اوسي او لوی او یو ښه شخصیت دی اوسي او هغه دلته بیا شهید شوی دی او دې ځای کې بیا ښخ شوی دی او د دې چلګزي نوم چې دې ته انتخاب شوی د هغه معنا دا چې دا روایت هم داسې وایي چې دا یو ډېر پهلوان او هغه خپل جسامت د ډېر غټ نو په هغې بنا د زیارت هم ورته غټ انتخاب شو د چلګزي په نوم ونومول شو او د دغه خپل جسامت هم تقریبا داسې 11 کاله مخکې هغه د دې زیارت چې اوس څوک ساتونکی او محافظ دی تقریبا چې هغه هم پیړۍ عمر لري هغه هم داسې وایي چې چا به اولاد نه لرودلو اوس خو عقیدې مختلفې شوې دغه د زیارت ته تلو باندې هم لږ پابندي او ممانعت هم پرې ولګېدو. نو روایتونه داسې وایي چې کومو ښځو به اولاد نه لرلو په اصطلاح بې بنیاده به وي هغوی به چې دلته راغلي د دې زیارت به چې هغه کوم لنګر و د لنګر دیګ به چې ګرم کو نو هغې ښځو ته به خدای به د دغې په ذریعه باندې اولاد ورکوه هغه بنیاد به په اصطلاح شین کېده. نو اوس دغه څومره وخت کېږي چې هغه پخوانۍ چې ورته کومه عقیده خلکو ساتله هغه عقیده ورته اوس نه ساتي خو بیا هم دلته کله ناکله د تقریبا 2-2.5-3-4 کاله وړاندې د ما د خپلو سترګو لیدلی حال چې دغه جنډو ته به یې غوټې اچولې یا به مثلا دلته مالګې څکلې یا به 2 تیږې په یو بل وهلې نو دلته به راتلې ښځې د لرو ځایونو نه. نو اوس دغه 1.5 کال کېږي یا 2 چې دغه لړۍ اوس ختمه شوې ده او څوک نه راځي. عبدالله د دې سیمې ځوان او فعال اوسېدونکی مو اورېد. ښه به وی دغه خبرې مو د زیارت له منجاوره اورېدلې وې خو د هغه د زړښت له امله راسره مرکه نه شوه کولی. ډېره زیاته مننه له دوی چې راسره وغږېدل او له تاسو چې تر دې دمه مو وپاللو. بیخي ډېر اړینه بولم چې یادونه وکړم زموږ موخه د عجایبو تاریخي ابداتو ادبیاتو او د وطن د ښکلاو انځورول او تر تاسو در رسول دی. تر ورته بلې ویډیو پورې چې زه ناصر حلیمي ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم پر لوی بخونکي او مهربانه خدای مو سپارم. د الله پامان د یو آباد او سوکال افغانستان په هیله.